Who is the real mother? اصل مور څوک ده؟ This happened somewhere in India long ago. ډیر وخت مخکې په خوا په زمانو کې دغه عجیبه واقعه په انډیا کې په یو ځای کې پیښه شوه. long ago مطلب دی ډیر وخت مخکې. A young mother had to travel with her baby son to a distant village. یو ځوانه مور د خپل ماشوم زوی سره یو ډیر لرې کلي ته تلله. A distant village د دې مطلب دی یو ډیر لرې کلی. For that she needed to cross a beautiful forest. د دې دپاره هغې ته د یو ښکلي ځنګل نه تېرېدلو. A beautiful forest د دې مطلب دی یو ښکلی ځنګل. The mother was happy for her baby, seemed delight in hearing the birds sing. مور د خپل زوی دپاره ډېره زیاته خوشحاله وه چې د مرغیو د سندرو په اورېدلو سره خوشحاله ښکارېدو. He laughed as he tried to play with butterflies that fluttered around him. هغه ماشوم وخاندل کله چې هغې کوشش وکړو بلبلو سره د لوبو کولو کومې چې هغې سره خوا کې الوتلې رالوتلې. fluttered around د دې مطلب دی خوا کې الوتل رالوتل. butterflies بلبلو ته ویل کېږي شوپرکو ته. The mother walked a long time until they came to a lake. مورې ډیر اوږد مزل وکړو تر څو دوی یو تالاب یو جیل ته راورسېدل. The water of the lake was sparkling blue. د دغه تالاب د دې جیل اوبه ډېرې زیاتې چمکدارې نیله رنګې وې. The water looked so cool and refreshing that the mother decided to take a small dip. دغه اوبه ډېرې یخې او تازه ښکارېدلې نو د دې مور فیصله وکړه پرېکړه وکړه چې پر اوبو کې یو وړه شانتې غوټه ووهي ورکې ولامبي. A small dip ویل کېږي یو وړه شانتې غوټه. Leaving her baby on a tuft of soft grass on the bank. هغې خپل ماشوم د تالاب په غاړه باندې د پستې ګایا په یو ګېډۍ باندې پرېښودلو. tuft ویل کېږي ګېډۍ ته. soft grass پسته ګایا. on the bank ویل کېږي غاړې ته. د سیند غاړه د سمندر غاړه د نیر غاړه د تالاب غاړه. She proceeded to take a small quick swim. هغه لاړه چې په تالاب کې په جیل کې زر یو وړه شانتې لمبو کې یو غوټه ورکې ووهي. As the mother bathed she heard a sound. څنګه چې مور ولامبل غوټۍ وواله نو یو غږ یې واورېدو. The mother saw another young woman looking fondly at her baby. مور یو بله ځوانه ښځه وکتله چې د ماشوم سره خوا کې ناسته ده او ډېره په مینې او په شوق د ماشوم ته ګوري. fondly مطلب دی په شوق او په مینې سره. بله ښځه څه وایي؟ Do you mind my dear؟ په ما ګرانې آیا ته خفه کېږې؟ If I play with your child till you come out of the water. که زه ستا ماشوم سره لږې لوبې وکړم تر څو چې ته د اوبو نه راوځې. یعنی ته چې د اوبو نه راوځې د هغې پورې به زه ستا د ماشوم سره لږې لوبې وکړم. خو دا اصل کې یو ښځه نه ده. دا اصل کې یو بالا د یو چوړیل دی او د ښځې په شکل باندې دلته راغلی ده. She smiled. د ماشوم مور وخاندل. Of course you can play with him. بلکل ته هغې سره لوبې کولی شي. یعنی هغه بلکل ته د ماشوم سره لوبې کولی شي. هغه بله ښځه ورته څه وایي؟ Now that I'm here you don't worry. Enjoy your bath. ورته وایي اوس زه دلته یم ته هیڅ پروا ونه کړې ښه د خپل ماشوم په باره کې د خپلې لمبانه دې خوند واخله. Enjoy your bath مطلب دی چې د خپلې لمبانه دې خوند واخله. Hearing her little one laugh and play the mother was pacified. د ماشوم د لوبېدلو او وړې خندا په اورېدلو سره مورې په سکون کې شوه. pacified مطلب دی په سکون کې کېدل. and decided to swim just a few moments longer. او فیصله وکړه پرېکړه وکړه چې لږه نور هم ولامبي. بس مور اوس لګیاره په تالاب کې لامبي او اوږدې اوږدې غوټې وایي. لږ وروسته چې سر راوچت کو نو مور یې څه وایي؟ Why can't I hear them؟ زه د هغوی خبرې ولې نه اورم؟ یعنې د دې ماشوم خندا او د دې ښځې خبرې زه ولې نه اورم؟ اخوا دېخوا چې وکتل نو دغه چوړیل اوس هم د ښځې په شکل کې ده. ماشوم یې واغستو او منډې وویې. نو دا د ماشوم مور څه وایي؟ My baby wait. زما ماشوم صبر وکړه
ودرېږه. د my baby مطلب دی چې زما ماشوم، او د wait مطلب دی لکه پښتو کې چې موږ وایو صبر وکړه، ودرېږه. Where are you taking him? Wait. ترا چیرته بوزي؟ ودرېږه. Where are you taking him? Wait. The mother hurried out of the water. مورې زر تر زره د اوبو نه را بهر شوه، د اوبو نه راووتله. And ran behind the woman. او ښځې پسې شوه، ښځې پسې منډې شروع کړې. When she got to her. کله چې د ماشوم مور هغې بلې ښځې پسې ور ورسېدله. Wait a minute. Where are you taking my child? یو منټ ودرېږه، ته زما ماشوم چېرته وړې، چېرته یې بوځې؟ بله ښځه ورته څه وایي؟ دعوه یې وکړه. Your child? This is my baby. و ستا ماشوم؟ دا زما ماشوم دی. So now get away from here. اوس د دې ځای نه لرې لاړه شه. د دې سنټنس اصل کې دا مطلب دی لکه پښتو کې چې مونږ وایو چې هله شه به اوس د دې ځای نه ورکېږه. د ماشوم مور ورته څه وایي؟ How dare you give me back my child. تا دومره جرأت څنګه وکړو ما ته خپل ماشوم بیرته راکړه. How dare you. د دې مطلب دی چې تا دومره جرأت څنګه وکړو. دغه بله ښځه چیغې وایي Thief, baby snatcher, kidnapper, let go of my child. څه مطلب دی؟ د thief مطلب دی غل، لکه چیغې شروع کړې هله غل دی. بیبي سنیچر ماشوم پټولو والا راغلی دی. کډنیپر ویل کېږي اغواکار ته، انسانان چې پټوي. Let go of my child. پرېږده زما ماشوم. دا چوړیل دا بله ښځه داسې چیغې وایي. A few tribal people who lived in the forest were passing by. یو څو قبایلي خلک، قبایلي کسان کوم چې په ځنګل کې اوسېدل په دغه ځای باندې تېرېدل. They heard the raucous and got there. هغوی دغه لانجه واورېدله او هلته ورغلل. د raucous مطلب دی لانجه کول. هغه ځنګلي کس څه وایي؟ What's the matter? څه خبره ده؟ څه مسله ده؟ د دې ماشوم اصل مور ورته څه وایي؟ Please help me. مهرباني وکړئ ما سره مدد وکړئ. She is taking my baby away. دغه ښځه زما ماشوم تښتوي. دغه بلا څه وایي؟ She is lying. The child is mine. دا دروغ وایي، دا ماشوم زما دی. She is trying to steal my baby from me. هغه دا کوشش کوي چې زما ماشوم زما نه پټ کړي. Please don't listen to her. تاسو مهرباني وکړئ د دې خبره مه اورئ، د دې په خبره باندې هیڅ یقین مه کوئ. The people looked at each other confused. دا خلک ډیر په کشمکش کې شو او یو بل ته وکتل. They could not make out which of the two women was saying the truth. They could not make out which of the two women was saying the truth. هغوی هیڅ نه پوهېدل چې په دې کې اوس کومه ښځه رښتیا وایي. They could not make out یعنی هغوی نه پوهېدل. And which of them was lying او کومه ښځه دروغ وایي، یعنی هغوی هیڅ نه پوهېدل چې اوس په دې کې څوک دروغ وایي او څوک ورکې رښتیا وایي. Finally, one of them stepped ahead. اخر په هغوی کې یو کس ورمخکې شو. There is only one way to settle the matter. مونږ سره واحد یوه لاره ده ستاسو د مسلې د حل کولو لپاره. دغه د ځنګل خلکو ورته وویل چې مونږ سره واحد یوه لاره ده ستاسو د دې مسلې د حل کولو دپاره. We must take you to our chief. مونږ باید تاسو خپل مشر ته بوزو. چوړیل ورته څه وایي بله ښځه؟ Why? ولې؟ I'm telling you this baby is mine. زه راته وایم چې دا ماشوم زما دی. Why don't you listen to me? تاسو زما خبره ولې نه اورئ؟ تاسو په ما باندې یقین ولې نه کوئ؟ All of you are baby thieves, right? دا چوړیل ورته بیا څه وایي؟ نو تاسو ټول هم غلا استئ، ماشوم پټولو والا استئ. هغه د ځنګل کسان ورته څه وایي؟ None of us are thieves, but it is clear that one of you is. مونږ کې څوک هم غل نه دی، خو دا ښکاره ده چې په تاسو کې یو غل ضرور شته. So we cannot let any of you go till this matter is settled. نو مونږ تاسو یو هم نشو پرېښودلی چې لاړ شئ تر څو چې دا مسله ختمه شوې نه وي. یعنی تاسو به رانه قدم هم کښېنئ تر څو چې مونږ دا مسله حل کړې نه تر څو چې مونږ غل معلوم کړی نه او تاسو به اوس مونږ سره زمونږ مشر ته ځئ. Now come with us. اوس مونږ سره راځئ. The people took the women through the winding path in the forest.
د ځنګلي خلکو د ښځې د ځنګل په ګډو وړو لارو باندې بوتللې. وایډنګ پیت ویل کېږي ګډو وړو لارو ته. till they reached a curious cave تر دې چې هغوی یو عجیبه شانتې غار ته ورسېدل. curious cave ویل کېږي عجیبه شانې غار. د curious مطلب دی عجیبه. they spoke to the guard in a curious language. هغوی دغه ګارډ سره محافظ سره کوم چې د غار په مخه کې ولاړو چې د غار حفاظت وکړي په یو عجیبه ژبه کې خبرې وکړلې. curious language اوس دلته مطلب دی عجیبه ژبه. they entered a dark cave. هغوی په یو تور غار کې داخل شو. cave چې کوم دی دا غار ته نه وي دا غار ته وي. they could see nothing inside the cave. هغوی ته په غار کې سم نه ښکارېدل، سم ورته په نظر نه راتلل ځکه چې ټول غار کې تیاره وه. suddenly a person appeared like a ghost. یودم اچانک یو سړی پر غار کې راښکاره شو بالکل لکه پیری. they saw the chief standing there before them. هغوی وکتو چې دا مشر او د هغوی مخې ته ولاړو. چیف څه وایي؟ د چیف مطلب دی مشر. دا مشر د ښځو ته څه وایي؟ which of you is the mother؟ په تاسو کې څوک د دې ماشوم مور ده؟ څوک یې اصل مور ده؟ یو وایي I am او بله وایي I am. یو وایي زیمه او بله وایي زیمه. now in the world of jungle might is right. اوس د ځنګل په دنیا کې د ځنګل په نړۍ کې طاقتور یعنی زورور په حق دی. د might is right مطلب دی دا یو قسم ته ایډیم دی او دې مطلب دی چې څوک طاقتوري څوک زوروري بس هغه په حق دی. the baby is here. درې ښځو نه ماشوم واغوستو او پرې دایره کې کېغوستو. دغه مشر اوس یو قسم ته طریقه کوي چې د هغې په ذریعې سره پرې کې بلا معلوموي او اصل مور معلوموي. او تاسو به اوس د بلا د چوړیل اصل شکل هم وښکارېږي. one of you will hold the baby's head. په تاسو کې به یو د ماشوم سر ونیسي. and the other will hold the baby's leg. او یو بار کې د ماشوم خپې ونیسي. and both of you will pull. او دواړه به یې راښکئ. د pull مطلب دی راښکل او د push مطلب دی دیکه ورکول. let us see which of you is mightier. راځئ چې وګورو چې په تاسو کې څوک طاقتور دي څوک ورکې زورور دي او د ماشوم حاصله یې. both the ladies kneeled next to the child. دواړه ښځې رالې او ماشوم سره خوا کې په ګونټو شوې. ماشوم سره خوا کې په ګونټو کېناستلې. ماشوم سره خوا کې ماشوم ته مخامخ. the baby looked at the real mother and smiled. کله چې دا دواړه جنکۍ رالې او د ماشوم سره خوا کې کېناستلې چې یو به اوس سر راښکي او بله به یې خپې راښکي نو د ماشوم خپلې اصل مور ته وکتل او ویې خندل. he reached out to her and curled his little hand around her finger. هغه ماشوم خپل مور ته ځان رانږدې کو او خپل ورکوټی لاس یې د هغې د ګوتو څخه تاو کو. یعنی خپله مور یې د ګوتې نه ونیوله. the mother cried and gently stroked her child. مور یې په ژړا شو د سترګو نه یې اوښکې را روانې شوې او په کلاره کلاره یې په ماشوم باندې لاس وهل شروع کړل. په ماشوم باندې لاس ووه د ډېرې مینې نه. suddenly there were the sounds of drum. یودم یعنی اچانک د ډرم د ډول اوازونه شروع شو. مشر څه وایي؟ let the contest begin. مقابله شروع کړئ یعنی یو یې خپې راښکئ یو یې لاس راښکئ چې چا ماشوم د ځان طرف ته کش کو بس هغه طاقتور دی زورور دی او هغې وګټله. as soon as the witch heard this. څنګه چې د چوړیل د پالګرې دا خبره واورېدله. she pulled the baby's leg so hard. هغې د ماشوم خپې ډېرې په سختۍ سره راښکلې. while the real mother was only looking fondly at her son. په دې دوران کې د ماشوم اصل مور ماشوم ته صرف په مینه مینه باندې کتل. when his leg were pulled the child starting crying. څنګه چې دا ماشوم د خپو نه راښکو ډېر زیات په بې دردۍ سره نو ماشوم په ژړا شو. the real mother was horrified. د ماشوم اصل مور ډېره ویارېدله یعنی ډېره ډار شوله او د ماشوم اصل مور څه وایي؟ stop I give up. بس کا زه شکست تسلیموم. I don't want to be a part of this contest. زه نه غواړم چې د دې مقابلې حصه جوړه شم. بس ماشوم ته واله خو خیر د ګزاره ورسره وکړه مه یې راښکه. Please stop.
مهرباني وکړه ودرېږه بس کا. چوړیل څه وایي کومه چې رښتونې مور نه ده. I won the child is mine. وی ما وګټله ماشوم زما دی. چیف ورته اوس څه وایي په جواب کې؟ مشر ورته څه وایي؟ return the child to his real mother. وی ورکه ماشوم خپل اصل مور ته. شابه. چوړیل څه وایي دا کومه چې صحیح مور نه ده. but I won. خو ما وګټله، ما مقابله وګټله. چیف ورته وایي، مشر ورته وایي no you didn't. نه تا نه ده ګټلې. you only revealed that you are the thief. تا صرف دا ظاهره کړه، تا صرف دا ښکاره کړه چې ته یو غلی. د revealed مطلب دی یو څه ظاهرول. and that she is the real mother. او هغه اصل مور ده، ریښتونې مور ده. چوړیل څه وایي؟ you are being unfair. ته ناجایزه کې، لکه پښتو کې چې مونږ وایو ګوره ته ډېره ناجایزه کې، په انګلیش کې ویل کېږي you are being unfair. you had said that in the jungle might is right. تا ویلیو چې په ځنګل کې طاقتور په حق دی. یعنی څوک چې زوروري چا کې چې طاقت زیاتی بس هغه په حق دی. تا خو داسې ویلیو. and I pulled the child toward me. او ما ماشوم خپل ځان طرف ته راښ کو. مشر ورته څه وایي؟ yes I did say might is right. هو بالکل ما ویلیو چې طاقتور په حق دی. but I mean the might of motherhood. خو زما مطلب د موروالی طاقت و. زما مطلب هغه طاقت نو، هغه زور نو کوم چې تا سوچ. زما اصل مطلب د موروالی طاقت و. مشر ورته وایي she was willing to give up her child just to make sure no pain was caused to him. وای هغه صرف په دې وجه باندې په دې خاطر باندې خپل ماشوم پرې اغوستلو ته تیاره وه چې هغې ته څه قسم تکلیف ونه رسیږي. هغې خپل ماشوم په درد کې نشو لیدلی. only the real mother could have sacrificed like this. صرف حقیقي مور، یو اصل مور داسې قرباني ورکولی شوه. دغه مشر دغه چیف ورغی او د دې ښځې د غېږې نه ماشوم راواخیستو او اصل مور ته یې ورکوه. here is your child my lady. لوري دا واخله ستا ماشوم. مور یې ورته وایي، اصل مور ورته وایي thank you so much. مننه، ډېره زیاته مننه. دغه مشر د چوړیل ته څه وایي، دې بلا ته څه وایي؟ ګوره دلته اوس د دې اصل شکل معلومیږي. I know who you are. ما ته پته ده چې ته څوک یې. if I ever see you in our forest again. که بیا مې کلم په دې ځنګل کې وکتلې که نه. چوړیل ورته څه وایي؟ ګوره شکل یې بدل کو. fine. وینراج fine. وی صحیح ده، وینراج صحیح ده. د دې چیف د دې مشر نوم دی وینراج. someday I will be able to get the better of you. یو ورځ به زم درې قابله شم چې تا ته شکست درکم، ستا د پاسه شم، یعنی ستا نه بدل واخلم. whether or not the witch ever returned to the forest we don't know. مونږ هیڅ نه پوهیږو چې دغه چوړیل دغه بله بیا ځنګل ته راغله او که نه. but it is clear that even if she did. خو دا خبره ښکاره ده، ظاهره ده، که هغه راغلیم وي. she would never be able to win against the might of the genuine unconditional love of a mother. هغه به هیڅ کلم د دې قابل نشي چې د مور د ریښتوني حقیقي او بې شرطه مطلب د غیر مشروطه مینې په وړاندې ګټه ترلاسه کړي. unconditional love بې شرطه مینې ته وایي، یعنی مشروطه مینه چې په هغه کې څه قسم شرط نه وي، ډېره خالص او ډېره سوچه مینه وي. په همدغه ځای باندې زموږ کیسه زموږ سټوري اختتام ته رسي او زما یقین ده انشاءالله چې د دې سټوري نه د دې کیسې نه به تاسو ډېره زیاته زده کړه کړي. او که تاسو غواړئ چې موږ دغه سیریز همدغه شانې جاري وساتو، همدغه شانې ستاسو دپاره کیسې راوړو، نو بیا په کمنټ سیکشن کې موږ ته خامخا ووایئ، ځکه چې د انګلیش د زده کړې اسانه لار همدغه شانې کیسې کتل دي. د دې نه تاسو ډېر زیات نوي الفاظ، نوي جملې په کم وخت کې زده کولی شئ. او تاسو چې کله د سټوري نه د کیسې نه کم الفاظ او جملې زده کوئ، دا بیا ستاسو نه کلم نه هېرېږي، یادول هم اسان وي او بیا دا سړي ته ټول عمر یاد وي. د دې نه وروسته که تاسو موږ ته څه قسمه پیغام راکول غواړئ، څه قسمه مشوره راکول غواړئ چې موږ د راتلونکي ویډیو د څه په باره کې جوړه کړو، نو لاندې په کمنټ سیکشن کې موږ ته ویلی شئ. دا ستاسو خپل چینل دی، زه تاسو ته همیشه وایم په دې چینل باندې چې کومې ویډیوګانې پرتې دي په دې کې زیاتې چې کوم دي دا د خلکو په خوښه باندې جوړې شوي. موږ ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او بیا موږ هماغه شانتې ویډیو جوړه کړو. که تاسو چېرته زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي او انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ، نو بیا مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.
See you inshallah next time with another lesson. Until take care and goodbye. Pallam Sparam.